ولې د منرالونو دپاره د لږ او ډیر کاریدونکي اصطلاحګانې کارول کیږي؟ د دې لپاره چې په طبیعت کې ډیر یا لږ پیدا کیږي او یا د دې لپاره چې د بدن اړتیا ورته لږه یا هم ډیره ده. سلامونه، وخت مو په خیر. د بیولوژي کانکور یوې نوې خپرونې ته تاسو ته هرکلی کوم. په دې خپرونه کې به د منرالونو په اړه او د لږ کاریدونکي منرالونو په اړه خبرې وکړو. د بدن اړتیا ته په کتو منرالونه په دوه ډلو ویشل کیږي: لږ کاریدونکي منرالونه او ډیر کاریدونکي منرالونه. هغه عناصر چې د بدن اړتیا ورته په ورځ کې له 100 ملي ګرامو څخه لږ وي، لږ کاریدونکي عناصر بلل کیږي، لکه ایودین، فلورین او داسې نور. ایودین د هغه منرالونو له ډلې څخه دی چې د تایروکسین هورمون په ترکیب کې شتون لري او کمښت یې د جاغور یا ګایټر او همدارنګه د جنین د ودې او نمو د ورو کیدلو لامل کیږي او د ذهني او جسمي شاتوالي سبب کیږي. د ایودین کمښت څرنګه د جاغور لامل کیږي؟ کله چې ایودین په کافي اندازه وانه خستل شي، د ټایراید غده چې په ستوني کې د حنجرې ترڅنګ ځای لري ډیر فعالیت کوي ترڅو د بدن د اړتیا د رفع کولو لپاره ډیر ایودین جذب کړي. په پایله کې د ټایراید غده لویږي او ستونی پړسیږي چې دا ناروغي د جاغور یا ګایټر په نوم یادیږي. په بدن کې شته ایودین د بدن په کومو برخو کې ځای لري؟ د انسان په بدن کې قابو 100 ملي ګرامه ایودین شتون لري چې له هغې ډلې د بدن 80 تر 80 سلنه ایودین د ټایراید په غده کې ځای لري او د ایودین پاتې برخه ډیری په عضلاتو کې شتون لري. تاسو څه فکر کوئ چې ایودین په کومو سرچینو کې موندلی شو؟ راځئ چې په ګډه یې سره وګورو. خواړه په بیلابیلو اندازو ایودین لري. د دې توپیر علت د ایودین په بیلابیلو اندازو په هغه چاپیریال کې شتون دی چې خواړه پکې وده کوي. کبان، مرخیړي، د لمرګلي زړي او ایودین لرونکي مالګه هغه خواړه دي چې په ډیره کچه ایودین لري. فلورین هغه منرال دی چې د غاښونو په جوړښت کې په ځانګړي ډول د غاښونو په مینا کې شتون لري، نو ځکه د غاښو د کریم په ترکیب کې کارول کیږي ترڅو غاښونه روغ پاتې شي او له سوري کېدو څخه یې مخنیوی وشي. ایودین او فلورین دوه هغه عناصر دي چې لږ کاریدونکي عناصر یا منرالونه ورته ویل کیږي. په دې اړه موږ تاسو بحث درلوده. اوس به موږ تاسو د کانکور مهم ټکي او پوښتنې په ګډه سره وګورو. تر بلې خپرونې مو لوی خدای مل شه. لږ کاریدونکو منرالونو ته د بدن ورځنیزه اړتیا څومره ده؟ 1. له 50 ملي ګرامو څخه کمه. 2. له 100 ملي ګرامو څخه کمه. 3. له 100 ملي ګرامو څخه ډیره. 4. له 150 ملي ګرامو څخه کمه. د ایودین کمښت د کومې ناروغۍ لامل کیږي؟ 1. جاغور یا ګایټر. 2. دیابت یا شکر. 3. د وینې کمښت. 4. هیڅ یو. فلورین معمولاً د بدن په کومه برخه کې شتون لري؟ 1. پوستکی. 2. وینه. 3. غاښونه. 4. زړه. لاندې کوم منرال لږ کاریدونکی منرال نه دی؟ 1. ایودین. 2. فلورین. 3. 1 او 2. 4. کلسیم. کانکوري ټکي: د بدن د اړتیا وړ منرالونه په 2 ډلو ویشل کیږي: لږ کاریدونکي منرالونه او ډیر کاریدونکي منرالونه. لږ کاریدونکي منرالونه هغه منرالونه دي چې د بدن اړتیا ورته په ورځ کې له 100 ملي ګرامو څخه لږ وي. ایودین او فلورین په بدن کې د لږ کاریدونکي منرالونو له ډلې څخه دي. د ایودین کمښت په بدن کې د تایراید غدې د لویېدو یعنی جاغور او د جسمي او ذهني شتوالي لامل کیږي. کب، مرخیړي، د لمرګلي زړي
او آیوډین لرونکي مالګه هغه خواړه دي چې په ډیره کچه آیوډین لري.